یو ورور پوښتنه کړې ده چې د مسجد دپاره چنده کول او اپې جوړول دا کار څنګه دی؟ جواب دا دی چې اول خو پکار دا ده چې موږ او تاسو خپل مال په جوماتونو او مسجدونو کې ولګوو چې د چا وس کېږي. خپل مال په دې کې لګول پکار ځکه دا یو ډېر غټ خیر دی. بیا هم که د چا وس نه کېږي چې مسجد دپاره چنده کولی شي، بلکل نبي صلی الله علیه وسلم به کله کله د خیر د کارونو دپاره چندې کولې. لکه صحابه کرام راغلي وو، د مضر قبیلې غریبانان هغوی ته چنده وکړه. د غزواتو لپاره به چندې کولې. د مسجد دپاره یې ملګرو ته ویلي چې راشه کار پکې وکړه. دا یو چنده شوله. ګوره هر یو ملګری راځي او دا پکې کار کوي. څوک خاورې راوړي، څوک شګې راوړي، څوک لرګي راوړي او جومات کې کار کوو. نبي صلی الله علیه وسلم یو چا ته ویلو جومات دپاره ولې منبر ساز کړه. نو ګوره بل باندې جوړول شو. نو دې نه معلومېږي جومات دپاره چنده کول او جومات جوړول دا بالکل جایز دي. خو لیکن داسې چنده به نه کوې چې ته په دې باندې سپک شي یا اسلام په دې باندې سپک شي. لکه د بعضې خلکو طریقه دی چې په سړک باندې کټ اچولې او هر چا به چې واچوئ. دغه طریقه خو د دین سپکاوی ماته ښکاره کېږي، ځکه په دې لاره فاسقان، فاجران، یهود، نصوارا، کافر تېرېږي، هندوان تېرېږي او دا کټ پروت دی واچوئ. نو دغه طریقه به صحیح نه وي، ځکه دا سپکاوی دی. بعضې خلک په ګاډي کې سواري او د کوڅو کې ګرځېږي راګرځېږي او که څوک دوه ګونو ورکې بس پر سپیکر کې نو مخلي پلاني لسګون راوړی دی او بس الله دې ولا قبر کې په خیر راوړي او بس کله وایي چې یاره د پلاني زوی دې لسګون راوړی دی او دعا ولا وکړي. دا طریقه خو ماله د اسلام توهین ښکاره کېږي. که داسې په شرافت او په عزت باندې یو څه مسلمانان خپلو کې چنده وکړي یا یو نیک انسان ته ورشي چې د جومات کې تعاون وکړه، نو هېڅ باک په دې کې نشته. لیکن ډېر خلک داسې دي چې جومات یې ساده غوندې جومات شته دی، لیکن دوی پوخ او لنټري او د کاشیانو د بنګلې والا جومات جوړی وي، بس په د سړک په غاړه باندې کټ اچولې. دغه کار خو ماته سم ناروا ښکاره کېږي، ځکه بنګله دې نه وي که نه. پوخ جومات کم ضرور دی. ساده جومات لري، ته پوخ جومات جوړول غواړې، بیا چې دې خلکو ته د خلو رانه کړې ده چې واچوئ دوه ګونه واچوئ لسګون، دا د اسلام توهین دی. موږ په دې پخو جوماتونو الله مکلف کړي نه یو. همدغه ساده جومات کې مونځ کوئ او په دغه ساده جومات کې دا مونځ کول د نور نه ښه خوند کوي. دې کې اجر هم انشاءالله ډېر دی. که دې وس کېده ښایسته جومات جوړ کړه، که دې وس نه کېده نو غواړي چې پوخ او قوي او اعلی جومات ساز کړي او د سړک په غاړه د کټ اچولی دی، نو دغه طریقه به صحیح نه وي. دا د اسلام توهین دی او دې نه غیر که صحیح طریقې باندې چنده وشي، هېڅ باک په دې کې نشته. السلام علیکم.